په شب قدر بازار کې د اف سی مارکیټ دکاندارانو د اف سی لخوا په دکاندارانو د زیاتو کرایانو خلاف یو درنه مظاهره د اف سی گیټ مخې ته وکړه. مظاهرینو په لاسونو کې پلیکارډونه نیولي وو او د سوخ لپاره مظاهرینو د مټه مغولخیل او شب قدر ترمنځ روډ د هر قسمه ټریفیک لپاره بند کړي وو. مظاهرینو دا نارې وخلې چې د قانون تر مخه هر 2-3 کاله پس په دکاندارانو کرایانې زیاتیږي، خو د اف سی لخوا په مونږ کال په کال کرایانې سیوا کیږي چې دا د دکاندارانو سره سراسر زیاتې دي. په دې موقع د اف سی مارکیټ یو دکاندار ریټایر صوبیدار ملنګ ریډیو دلبر ته په خپل خبرو کې وویل چې لکه د 2000 روپۍ ډیر زیاتې دا موږ نشو برداشت کولی. دا خو د بازار نه سیټ دکان دی، دې کې موږ څه شی وکړو چې دا بدل ته موږ څه جیزونه خو نه جوړو چې په هر کال په موږ 2000 روپۍ زیاتې. دلته بازار نه ډډې ته دی، نه په واړه راځي، نه په نور څه کاروبار شته دی او ناز په ټوله ورځ کې موږ 100 روپۍ نه کوو. 100 روپۍ موږ چې ولا ورکو، موږ روټۍ ولا ورکو، که بچو له یو څو موږ خو د لګو تندونه پنسنونه اخلو او راوړو دوی له ورکو. دلته دغه یو بل دکاندار غیاث الدین په کرایانو کې د زیاتی خلاف ریډیو دلبر ته خپل تاثرات په دې ټکو کې څرګند کړل. اف سی مارکیټ کسان چې کوم دي د بارک راغون شو چې هر کال په موږ باندې 2000 روپۍ سیوا کیږي. موږ سره 25% مطابق خبره شوی و چونکه 25% نه دوی زیاته اضافي 2000 روپۍ هر کال سیوا کوي او باقي موږ نه 1 لک روپۍ اخیستي. دا چې کوم دی موږ سره موږ نه سیستم لا کړی، نه څه په کال چې هغه موږ سیستم راکړي او کال په کال چې کوم دی دوی کړی سیوا کوي. په کال چې دوی موږ 3 سال بعد 25% سیوا کوي. د دې نه زیاته موږ غری نه منو ځکه چې دوی موږ صدا خبره کړې و چې را دې کال پس به کړی زیاتیږي او دوی چې کوم دی اوس کال په کال 2000 روپۍ سیوا کوي. د حکومت نه زموږ دا مطالبه ده چې موږ سره پوره امداد وکړو. ټول غریبانان خلک دي. وروسته د شب قدر تانې د پولیسو په درخواست او یقین دهانه مظاهرینو د مټه او شب قدر ترمنځ روډ د ټریفیک لپاره پرانیستو او د مذاکراتو په غرض د ډي اس پی شب قدر دفتر ته لاړل. حیات اقبال حیات، دلبر نیوز، شب قدر.